کله چې په واتس اپ باندې تاسو ته څوک میسج راولېږي او هغه میسج تاسو د کتلو نه مخکې هغه میسج هغه کس ډیلیټ کړي، تاسو ډیر زیات پریشان شئ او شک کې شئ چې دې کس په دې میسج کې څه لیکلي. په دغه موبایل کې یو سیټینګ دی، هغه تاسو آن کړئ. نو څوک چې هم تاسو ته په واتس اپ باندې میسج رالیږي که هغه ډیلیټ کړي نو هغه به تاسو ته شو کوي. دغه د ډیلیټ میسج لپاره به مخکې اکثر کسانو تھرډ پارټي اپلیکیشن چې دی هغه به ډاونلوډ کول، نو هغه به ستاسو د موبایل لپاره خطرناک وو او هغې سره به د ډیرو کسانو پرایویسي چې ده هغه به هم لیک کېدله. نو نن درته داسې یو آپشن ښیم چې هغه ستاسو په موبایل کې موجود دی. څه قسم تھرډ پارټي اپلیکیشن هغه نه دی. اوس لاړ شئ او هغه آپشن چې دی هغه آن کړئ. بیا چېرته تاسو ته چا میسج وکړه او هغه میسج تاسو د کتلو نه مخکې هغه کس ډیلیټ کړه، نو دغه میسج به تاسو سره هغه ځای کې پروت وي. دغه آپشن چې دی دا کوم ځای کې دی او دا څنګه کار کوي مکمل طریقه درته ښیم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ دا ویډیو ځان سره لایک کړئ او دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ، چونکې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې تاسو دپاره جوړو. ښه ملګرو، اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. دغه کوم آپشن چې دی دا په هر موبایل کې نه ټیک ده. دا چې کومې لیټسټ ماډل دي دا په هغې کې کار کوي او په زړو ماډلو کې دا کار نه کوي. خو بیا یې هم تاسو چک کړئ، که تاسو سره کار نه کوي نو تاسو ماته کمنټ وکړئ، زه به تاسو ته بیا په هغې باندې هم ویډیو جوړوم. نو ټولو کې اول به تاسو خپل کوم سیټینګ چې دا به اوپن کړئ. سیټینګ چې کله تاسو اوپن کړئ نو بیا به تاسو لاړ شئ نوټیفیکیشن ته. نوټیفیکیشن تاسو کله اوپن کړئ لوګو نه کته به راشئ، دلته تاسو ته ښکاري دا ایډوانس سیټینګ. په دې ایډوانس سیټینګ باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کړئ دې کې به تاسو ته په فرست نمبر باندې ښکاري نوټیفیکیشن هسټري. دا به تاسو خپل موبایل کې چک کړئ. صحیح ده، دا په هر موبایل کې نه. دغه نوټیفیکیشن هسټري باندې به کلیک کړئ. دلته تاسو ته ښکاري دا آپشن چې دی دا نوټیفیکیشن هسټري، دا به تاسو سره داسې آفي، نو دا به تاسو آن کړئ. دا چې کله تاسو آن کړ نو بیا که تاسو ته څوک په واتس اپ باندې میسجونه رالیږي هغه ډیلیټ کړي، هغه به تاسو ته دلته شو کوي او ټایمینګ سره به تاسو ته شو کوي چې دا میسج تاسو ته څه ټایم راغلی. او که تاسو ته په مسنجر څوک رالیږي هغه به تاسو ته هم شو کوي. او نور داسې کم اپلیکیشن چې دي چې هغه ستاسو موبایل کې موجود دي، کم نه چې هم څوک میسج ډیلیټ کوي هغه ټول به تاسو ته دلته ټایمینګ سره شو کوي. کله چې نوټیفیکیشن بټن موږ آن کړو نو دلته تاسو وګورئ، دلته اوس هېڅ شی هم نه شو کوي. صحیح ده، نو بیا خلک ثبوت غواړي. اوس درته ثبوت سره دا ښیم ټیک ده. اوس په دلته نه زه بیک راوځم، دلته نه بیک زه راووتلم. اوس به زه خپل واتس اپ ته لاړ شم. واتس اپ به زه خپل اوپن کړم. واتس اپ چې ما کله اوپن کړ نو تاسو اوس ګورئ زه بل موبایل نه دغه نمبر ته خپل میسج کوم او بیا زه ډیلیټ کوم. ټیک ده، دا تاسو ګورئ زما دغه نمبر ته چې دی میسج راغی. دا میسج چې دی دا ما لا کتل نه دی. صحیح ده، او د بل نمبر نه زه بیا ډیلیټ کوم. دا اوس تاسو ګورئ دا تاسو ته ښکاري بل نمبر نه هغه ما ډیلیټ کړ. نو اوس به زه واپس دغلته راشم سیټینګ ته. سیټینګ کې به زه راشم نوټیفیکیشن ته. نوټیفیکیشن کې به زه راشم ایډوانس سیټینګ ته. ایډوانس سیټینګ کې به زه نوټیفیکیشن هسټري ته راشم. نو دلته تاسو ته ښکاري دغه میسج چې دی په 12:31 باندې ماته راغلی دی او هلته نه ډیلیټ شوي هم دي. دا وګورئ، دا تاسو ته ښکاري دلته نه هغه ډیلیټ شوي دي او دلته چې دی هغه تاسو ته شو کوي. دا ویډیو اوس هغه کسانو سره لازمي شیر کړئ کوم کسان چې تاسو ته میسج وکړي او بیا ډیلیټ کړي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شي د خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ او د نوې ویډیو لپاره موږ له راکړئ اجازت. تلوي الله په امان.